نن خو کار د دې بلډینګ په اوچت چت کې نو زه ته هم په قلار روان وم دلته اوچت چتونو ته خاته هم 5-10 منټه لی نو کار زی ته رارسېدو نه پس صفایي مې شروع کړه ځکه چې ما در صفایي کارولی شوی و خو دلته د کنکریټ ډېر زیات کلک شوي نو ما پسې هم دغه چیز راواغېست او په دې باندې ډېر ښکلي صفا شو نو صفایي کمه او ما زر صفایي وکړه په کته روان شوم په لاندې چت کې دې ځوان هم خپله صفایي مکمل کړ نو دوی زه هم ځم او ما ته ایسار شه نو زه هم دته لږ ایسار شوم او د خپله صفایي مکمل کړ او بیا دواړه روان شو انجینر صاحب پکې اواز هم وکړو چې دواړه زر راځئ د دې نه پس راته دا کار حواله شو چې دغلته بار پیپونه پراته او دا مرادنده کړه دا کته د اوبو هغه ماشین لګېدل لسین کوه د دې پیپونو په وجه او بیا اوبه جوړیږي د دې نه پس دا سریاګانې ګډې وډې پرتې وي نو موږ ته وي چې دا یو ترتیب ته واړوئ غټې سریاګانې جدا کړئ او د وړې ته هم جدا کړئ او دا رنګونه ته هم جدا کړئ د دې نه بس پکې یو ګاډه راغی کم ګاډې چې دا سیزونه راوړه نو انجینر صاحب یې ورشي دا راکوز کوي موږ هم راغلو دا هم په قلاره ورته راکوز کړو دغلته کېښو نو د دې ټپکو راکوزول نه پس دا بوجې پرتې وي نو د دې ټپکو او بوجو راکوزول نه پس راغلو لاندې چت ته او دا بیپان مو رادنده کړه د دې نه پس مو ورته دا کچره په ډېره ګرمۍ کې بهر راوباسله او بیا مو دغه بل سایډ ته راغلو او دلته مو ورته دغه صفایي وکړه کومو چې ځوانان ډېر زیات ستړي کړه د دې نه پس راغلو دغه ګراونډ مې ورته صفا کو دا مونږ پرون هم صفا کړی خو نن بیا ګنده شوی و باران شي نو ټولې خاورې ورته رارژېدل وې د دې نه پس دغلته مخامخ بورې پرتې وې نو هغه مو یوړې او دنده مو کېښوې ځکه مونږ ویاسې نه چې دا بورې پکې بیا تیو شي او بیا راته دا ګراونډ ګنده کي دې خو سم ستړي کړو